دا په کندهار کې د کتابونو یو پلورنځی دی چیرې هر ورځ لسګونه ځوانان او د ټولنې له بېلابېلو طبقو خلک راسي او د خپلې خوښې کتابونه رانیسي. د دې ځای مسؤل وایي په دې ځای کې بېلابېل کتابونه پلورل کېږي، خو د پخوا په پرتله یې بازار کم سوی دی. د کتاب پلور ښه دی، خو د پخوا په پرتله ډېر ښه نه دی. ولې د حالاتو په اوښتو سره په افغانستان د تحولاتو په راتګ سره په کتاب باندې ډېر تحصیلات لیدلي دي او هغه رقم چې مخکې پلور و هغسې پلور اوس نه روان. کتاب پلورونکي وایي تر نورو کتابونو د ارواپوهنې، ټولنیز او سیاسي کتابونه ډېر پلورل کېږي. په اوس وخت کې د سایکولوژي یا ارواپوهنه برخه ډېره ښه ده چې هغه په طب باندې هم مربوط ده او خپل ځینې ارواپوهنیز کتابونه دي پکښې کې چې هغه اوس وخت کې پلور ډېر لري. تر څنګ پولیټیکل یا ساینس سیاسي کتابونه دي چې هغه وخت بازار یې تر ډېره ښه دی. بلخوا د کتابونو مینوال هم خوشحاله دي چې په بېلابېلو برخو کې مطالعه کوي. د دوی په باور کتابونه په ذهني وده کې ډېر مؤثر ثابتېږي. خپله د ارواپوهنې څانګې سره ډېره مینه لرم، یعنې د ارواپوهنې برخه او چې حقیقت یې ډېر ورته لیوال هم یم او توصیه مې هم ځوانانو ته دا ده که غواړي چې دوی د مطالعې باندې رشد شي نو باید دا له ارواپوهنې څخه شروع وکړي. دا ده چې زما ذهني سکون ترلاسه کړی دی. کله چې زه خفه کېږم مستقیم ذهن ته راځي چې په پلانکي کتاب کې خو داسې ویلي دي چې د دې پر برابر موږ باید دغه څه وکړو. مطلب دا چې ذهني سکون مې ترلاسه کړی دی. خپله ټولنیز په باره کې یو څه کتابونه مطالعه کوم. ولا زه د ژوند په باره کې ډېر معلومات انسان ته حاصلوي، څنګه ژوند وکړو، څنګه د ژوند په اصولو پوه شو. هغه د ژوند اړوند معلومات ټوله په دې برخه کې راخلو. د ژوند په هدف مو پوه کوي چې موږ څنګه ژوند وکړو، د څه لپاره ژوند کوو، هر څه د دې لپاره مطالعه کوو. په ورته وخت کې دوی اندېښنه ښیي او وایي په اوسنیو حالاتو کې د کتاب مینوال ډېر کم دي او علت یې د ټولنیزو رسنیو زیات استعمال ښیي. حالاتو کې تر ډېره حده ځوانان مطالعې ته خاص وخت نه ورکوي، په خاص ډول په جنوبي غرب زون کې دوی تر ډېره حده پورې سوشل میډیا یا ټولنیزو رسنیو ته وخت ورکړی دی. بلخوا د طلوع افغان جریدې مسؤل بریالي فیضي هم وایي د ټولنیزو رسنیو په ځانګړي ډول فیسبوک، ټیک ټاک او ځینې نور هغه څه دي چې له ځوانانو څخه یې د مطالعې وخت اخیستی دي او له مسؤلینو څخه غواړي چې د مطالعې د دودولو لپاره داسې نندارتونونه او سیمینارونه جوړ کړي چې ځوانان مطالعې ته تشویق سي. کمه سوې ده، خصوصا بیا د نوي ټکنالوژي په راتګ سره، د هغې په پرمختګ سره، مثلا د سمارټ موبایلونو، د کمپیوټرونو، د انټرنیټي سایټونو، د انټرنیټي اپلیکیشنونو په پرمختګونو سره علاقه کمه سوې ده د کتابونو سره. اسلامي امارات څخه مو هیله دا ده چې دغه برخې ته د افغانستان په کچه باندې متوجه سي او خصوصا بیا په دغه سټولونو کې لکه کندهار دی، هلمند دی، روزګان دی، زابل دی، چې دا خلک دي چې په دې وروستیو کې یو څه د کتابو سره علاقه د ځوانانو کمه ده. نو که چیرې سیمینارونه جوړ سي پرله پسې، مثلا داسې هر اړخیز سیمینارونه جوړ سي چې د ان د په هرې ولسوالۍ کې، په هره ناحیه کې ځوانان ټوله ځینې برخمن سي د دې سیمینارونو څخه. دوی ته وویل سي چې کتاب څونه مهم دی، کوم کتابونه ډېر زیات مهم دي د دې لپاره چې دوی یې باید ولولي. دا اندېښنې داسې وخت راپورته سوي چې څو ورځې مخکې د کتاب نړیواله ورځ وه، خو په کندهار کې کوم ځانګړي مراسم نه وه ورته نیول سوي.